د یو پوښتنه کوي یو چاته د خپل عمل ثواب بخښل جائز دي کنه او ژوندي او مړي فرق لري کنه ټولو ته یې بخښل بالکل بخښلی سي د خپل عمل ثواب و ژوندو ته هم بخښلی سي د خپل عمل ثواب و مړو ته هم بخښلی سي او زموږ فقهای کرام رحمهم الله فرمایي چې خپل عمل د ځان لپاره وکړي بیا ثواب وبخښي هم صحیح ده او داسې هم کولی سي چې عمل د سر څخه د هغه لپاره وکړي چې دا عمل د پلانکي لپاره کوم چې الله پاک یې ثواب هغه ته ورسوي هم یې کولی سي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قرباني وکړله او د قرباني دوه پسونه یې ذبح کړل یو یې د خپل ځان لپاره وکړي او بل یې بیا د ټول امت لپاره وکړي ضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم بکبشین نبی علیه السلام دوه پسونه ذبح کړل ول دا یو زما لپاره او بل زما د امت لپاره نو دا کولی سي په دې کوم مشکل نه دی امت ته د اعمال بل چاته د خپل عمل ثواب بخښلی سي